د افغانستان پر فضا د امریکایي الوتکو ګزمې زلمي خلیلزاد د افغانستان په هوا کې د امریکایي الوتکو د ګزمو پټ رازونه څرګند کړل. بلخوا په هیواد کې د تیلو د بیو ټیټېدو خبر خپور شوی دی. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د افغانستان پر فضا د امریکایي الوتکو د ګزمو د حقیقت خبر لرو، خو پیل په هیواد کې د تیلو د بیو پر ټیټېدو کوو. په کندهار او هلمند کې د پټرولو بیې راټیټې شوې. راپورونه ښیي چې په کندهار او هلمند ولایتونو کې د پټرولو بیه ښکته شوې او دا مهال 1 لیټر پټرول نږدې 49 افغانۍ پلورل کیږي. د سیمې د بازارونو د معلوماتو له مخې دا کموالی د تیلو د وارداتو په بهیر او سیمه ایزو عرضه کوونکو پر بدلونونو پورې تړل شوی دی. سرچینې وایي چې په نورو ولایتونو کې لا هم د پټرولو بیې یو ډول نه دي او د هر ولایت د بازار وضعیت له یو بل سره توپیر لري. د هیواد په کچه د بیو د توپیر له امله اوس پوښتنه دا ده چې ستاسو په ولایت کې 1 لیټر پټرول په څو افغانۍ پلورل کیږي. خلیلزاد وایي د امریکا بې پیلوټه الوتکې د امنیتي څار لپاره د افغانستان پر فضا ګرځي. ښاغلي خلیلزاد په یوه تازه مرکه کې له طلوع نیوز سره تایید کړي چې د امریکا بې پیلوټه الوتکې د افغانستان په فضا کې د څار او ګزمې پروازونه ترسره وي. د هغه په وینا د الوتنې د امریکا د ملي امنیت د خوندي کولو په هدف ترسره کیږي. خلیلزاد ویلي چې د نړیوالو قوانینو له مخې دغه ډول پروازونه د افغانستان د هوایي حریم د سرغړونې په توګه نه ګڼل کیږي او هر هیواد حق لري چې د خپل امنیت د ساتنې لپاره اړین ګامونه واخلي. هغه ټینګار کړی چې دا موضوع د امنیتي ارزونو برخه ده او د نړیوالو منل شوو اصولو په چوکاټ کې ترسره کیږي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.